السلام علیکم. د جان محمد جانی صاحب خواله راغلی یم چې ډېر خوږژبی شاعر دی او زمونږ خو لکه روغه د 20 کالو نه زیاته ورورولي ده او زور ورله نو د دوی یو خیال و د تنظیم جوړولو د 400 په سطح باندې هغه خانجي سره شیر کړ، ارشد خان سره. نو د دوی هغه فکر او خیال د هغوی دومره خوښ شو چې اوس خو دا 13 هفته له 70 ورځې کېږي چې هغه یې عملي رنګ ورکړ او هغې یې نوم کېښو 400 ادبي تنظیم. په هغې کې مختلف غړي دي لکه صدر طیب الله طیب شو چې هغه هم د جان محمد جانی صاحب یو ډېر ښه ملګری دی او ارشد جان شاهکار هم د جانی صاحب د ژوند یوه حصه ګرځېدلې ده. او خانجي خو تاسو ته پته یې چې ارشد خان خو هغوی له خبره نه پکار جان محمد جانی صاحب د هغوی یو ښی لاس دی. نو چې دوی هغه ته کوم خیال پیش کړي نو هغه پې خامخا ښه کوي، نو چې هغه پې ښه وکړي نو جان محمد جانی هم پې لازما ښه کوي. نو هم په دغه تنظیم باره کې جان محمد جانی صاحب یو ډېر ښکلي یو څو ټکي نظم جوړ کړی دی. نو زه غواړم چې هغه تاسو سره شیر کړم، تاسو سره شیر کړم او تاسو ته خوندونه واخلئ. جوړ شولو 400 د ادبي تنظیم. ترنمونکي وایه جوړ شولو 400 د ادبي تنظیم وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. جوړ شولو 400 د ادبي تنظیم وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. داو د ارشد خانجي خیالي تنظیم، داو د ارشد خانجي خیالي تنظیم. رنگ یې ورکړو اوس د عملي تنظیم، رنگ یې ورکړو اوس د عملي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. جوړ شولو 400 د ادبي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. تل به د پښتو ژبې خدمت کوي، تل به د پښتو ژبې خدمت کوي. وی به د خپل دور مثالي تنظیم، وی به د خپل دور مثالي تنظیم. جوړ شولو 400 د ادبي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. مرستې د بېوسو شاعرانو لا، مرستې د بېوسو شاعرانو لا رنګ به راوړي دا انقلابي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. جوړ شولو 400 د ادبي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. څوک چې د کتاب د چاپ وس نه لري، څوک چې د کتاب د چاپ وس نه لري، ټولو لا کتاب به چاپ کوي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. صدر یې صدر یې طیب الله طیب شلو، صدر یې طیب الله طیب شلو. وہ پدې خبره ټول راضي تنظیم، وہ پدې خبره ټول راضي تنظیم. جوړ شولو 400 د ادبي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. نائب صدر شوی جان محمد جانی، نائب صدر شوی جان محمد جانی. ډېر په مخلص سره پالي تنظیم، ډېر په مخلص سره پالي تنظیم. جوړ شولو 400 د ادبي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. وشوه ابتدا د یو ژوندي تنظیم. جرنل سیکرټري شو ارشد جان شاهکار،
جرنل سیکرټری شو ارشد جان شاهکار شي پدا سبب با اعزازی تنظیم شي پدا سبب با اعزازی تنظیم جوړ شلو 400 ادبي تنظیم وشو ابتدا د یو ژوندي تنظیم او چرته چې جانې او شاهکار یو ځای چرتا چې جانې او شاهکار یو ځای اوچت به ولې نه وي تمامي تنظیم اوچت به ولې نه وي تمامي تنظیم جوړ شلو 400 ادبي تنظیم وشو ابتدا د یو ژوندي تنظیم وشو ابتدا د یو ژوندي تنظیم بام تا د عروج به یو ځل رسی خو بام تا د عروج به یو ځل رسی خو غواړي بجانیا قرباني تنظیم غواړي بجانیا قرباني تنظیم جوړ شلو 400 ادبي تنظیم وشو ابتدا د یو ژوندي تنظیم وشو ابتدا د یو ژوندي تنظیم